د لوی او بخښونکي خدای په نامه د خبرونو سرټکي د نړیوال روغتیا سازمان د عمومي رئیس ایډوین سینیزا سره د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي لیدنه په هیواد کې د مسؤلینو لخوا د کوکنارو د کښت لپاره د بدیل موندلو هڅې او د اسرائیل لخوا په غزه کې د خلکو په یوه غونډې ډزې وشوې د لوی او سپېڅلي خدای په نامه نن چهارشنبې ده دا هم بشپړ خبرونه دي د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان له مشر ایډوین سینیزا او د ختیځي مدیترانې حوزې د پولیو له منځلوړو مسؤل ډاکټر حامد جعفري سره وکتل. عامې روغتیا وزارت وایي چې دې کتنه کې د روزنیزو سیمینارونو په برابرېدو د پولیو واکسین غوره تطبیق د بیرته راستنېدونکو هیوادوالو لپاره د روغتیايي خدمتونو او اسانتیاوو په رامنځته کېدو، روغتونونو لپاره د طبي تجهیزاتو په برابرېدو، د کتلوي معافیت جوړ شوي پالیسي د تطبیق او د سرطان ناروغانو د درملنې برخه کې په همکاري خبرې شوي دي. په دې کتنه کې ښاغلي جلالي له ساري ناروغیو سره مبارزې د عامې روغتیا وزارت لومړیتوب یاد کړی دی او یاد سازمان له مسؤلینو یې غوښتي چې تورخم کې بیرته راستنېدونکو هیوادوالو ته د اسانتیاوو او هرات کې د تلسیمیا ناروغانو درملنې لپاره د جوړ شوي روغتون په تجهیز کې همکاري وکړي. دغه راز دې کتنې کې د روغتیا نړیوال سازمان استازو د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د بشپړې همکاري ډاډ ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال لوی پاسپال ملا عبدالحق اخوند همکار له جرمونو او نشه یي توکو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC له رئیس یولیک اوک سره کتلي دي. په دې کتنه کې ښاغلي همکار د کوکنارو بدیل کښت د پولیسو مسلکي روزنې او نورو برخو کې د همکاري غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې هیواد کې د نشه یي توکو پر کښت، پیر او پلور او قاچاق بندیز لګول شوی دی. دغه راز دې کتنه کې UNODC رئیس ډاډ ورکړی چې له نشه یي توکو سره د اسلامي امارات بریالۍ مبارزه به په مستند ډول له نړیوالو سره شریکه کړي چې دا به د روږدو د درملنې او کروندګرو سره د مرستې برخو کې ښې پایلې ولري. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په صنعتي سیمو کې د صنعتکارانو ته د ځمکو ویش لړۍ د پیل په مراسمو کې ویلي چې پانګوال باید د خپلو تولیداتو خام مواد په کور دننه چمتو کړي. ښاغلي عزیزي زیاته کړې افغانستان د تولیداتو لپاره د خامو موادو پراخې طبیعي سرچینې لري. وروستی خبر ده چې د صهیونیستي رژیم عسکرو د غزې په سویلي ښار رفح کې د مرستو د ویش مرکز کې پر هغو خلکو ډزې کړي چې د مرستو ترلاسه کولو په موخه راټول شوي وو. د غزې د رسنیو دفتر وایي چې په دغه برید کې 3 وږي فلسطینیان شهیدان، 40 ټپیان او 9 نور لا درکه دي. د غزې روغتیا وزارت وایي چې د 2023 کال د اکتوبر له 9 نیټې راهیسې په غزه کې د اسرائیلي اشغالګرو د بریدونو له امله 54,000 او 50 فلسطینیان شهیدان او 120,000 او 190 نور ټپیان شوي دي. له ملتیا مو مننه، تر بیا ښه وخت او ښې چارې.